د دسمبر 9 د هوایی چلند نړیواله ورځ ته کتنه. بازی 64 تنها 4ش بین المللی است که ما 2 کاندید دیگه هم داریم که میدانهای بین المللی شود، یکی فراس یکی خوست و در آینده نمروز هم جزء همین کاندیدایی است که باید میدان بین المللی و در این حال شبرتوی بامیان که جزء اهداف دولت بوده که ما باید بامیان را به هوای ترانزیتی منطقه از جمله دوبای وصل کنیم. د هوایی چلند صنعت په تیر یو کال کې د بدو پیښو شاهدو چې د الوتنې په تاریخ کې بې سارې بلل کیږي. د نړیوال هوایی چلند سازمان آیاتا په خبر کړي راپور کې ویلي د کرونا ویروس په 2020 کال کې 1.15 میلیارډ ډالر زیان اړولی. د هیواد هوایی چلند ادارې بودیجې ته 80 میلیونه ډالر زیان اوښتی او 2 هوایی شرکتونه اریانا او کامیر 40 میلیونه ډالر له لاسه ورکړي. اوس مهال د ملکی هوایی چلند ادارې تر چتر لاندې 4 کوچني محلي او نړیوال هوایی ډګرونه فعالیت کوي. ما به کامیر تبریک میگم که تمام یافته‌ها را صفر کرد و همکارای ما در شرکت هوایی آریانا تبریک میگم که اینا از همون 9.5 فعلا پیشرفت داشتن، در آخرین رقم 2.5 است. در صدد زی هستیم تحصیلات بیشتر برای مسافرین و هموطنان عزیز خود فراهم بسازیم، سالون‌های بیشتر را از این امکانات کمی که در اختیار ما هست از این استفاده کنیم. د ملکی هوایی چلند ادارې سل سندونه د ایکاو نړیوال سازمان د دوهمې مرحلې لپاره چمتو کړي. د ملکی هوایی چلند ادارې کورنی او بهرني شرکتونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دی ادارې او د حمید کرزي نړیوال هوایی ډګر ځینې کارکونکي د کرونا ویروس په حساسو شرایطو کې د ښو کړنو له امله وستایل شول. د هوایی چلند نړیواله ورځ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي چې د هوایی چلند د صنعت د اهمیت ترڅنګ د خلکو اقتصاد او اړیکو سربیره نړیوال معیارونه د الوتنې خوندیتوب او د هوایی حمل و نقل مقررات او د الوتنې صنعت ته په وده ورکولو باندې ټینګار کوي. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان ملکی هوایی چلند خپلواکه اداره دغه ورځ لمانځي.